بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر حیون یم یو ځل بیا د خپلې پاڼې نه ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه چې موږ دغه شاعران د هغې شعرونه درته نو په دغه شاعرانو کې پیژندلی شوي نوم منلی شوي نوم د صوابۍ د سیمې اخترعلي اختر صاحب چې د ستاسو په غوښتنه تاسو به بار بار دغه فرمایش کو چې یاره اخترعلي اختر صاحب لاړ شئ او د هغې نه مرکه ریکارډ کړئ. نو نن هغه ورځ ده چې موږ اخترعلي اختر صاحب له راغلي یو. اختر صاحب په خپل پروګرام کې راته هرکلی وایو. ډېره مننه هم کوو چې تاسو موږ له ټایم راکړو. ډېره مننه ستاسو مننه او هرکلی درته وایو. تاسو ډېر غټ کار کوئ. مونږ دې کار ته ډېر په درانه سترګه باندې ګورو. زنده باد. اختر صاحب دغه خبرو نه پس مونږ وایو چې څو شعرونه راسره شریک کړي. څنګه زه درته یو هایکو وایم پخوانی د مشرف په دور کې ما لیکلی و. ډېر ښه. او بیا درته یو دوه کیتې وایم بیا درته غزل وایم چې خپای د وطن په عین یخې ده خپای د وطن په عین یخې ده او ما وی که څوک غل دی خو چا وویل دا خو څوک جرنیل دی دستور نه مني. حد دی. او زړې څه کیتې دي د سره شریکومه چې هغوی به جنګ ته جهاد د زاویې نه کتل هغوی به جنګ ته جهاد د زاویې نه کتل او هغوی اوس امن ته د جنګ د زاویې نه ګوري. او چا چې مذهب هم د مسلک په نامه وویشلو هغوی مکتب ته هم د ننګ د زاویې نه ګوري. او بله کیته ده چې دا ورکه قافله د نور ته نه ګوري او ځي دی. دا ورکه قافله د نور ته نه ګوري او ځي دی. او د دشته کې د نور په بیرته نه ګوري او ځي دی. او دا لوږه دغه تنده او په لاره کې سروټ کې لاره کې سروټ کې او رهبر دی د دیوانو غر ته نه ګوري او ځي دی. او غزل درته وایم چې ارشاد استاد د کلخمې ایشیا د زړه آواز شو د کلخمې ایشیا د زړه آواز شو زما فکر د وحشت پر ضد غماز شو د کلخمې ایشیا د زړه آواز شو زما فکر د وحشت پر ضد غماز شو او ستا ښایست د جادوګرو سترګو سو ستا ښایست د جادوګرو سترګو سو پښتون سر د مین زړه رنګ ګداز شو. استاد ډېر ښه. او دا ساکیو چې په جام او سرود مستو دا ساکیو چې په جام او سرود مستو دا مولاو چې بې وزله جانماز شو. ډېر ښه استاد. او چې دا ته وې که د سپینو پیو رود چې دا ته وي که د سپینو پیو رود و که اختر د شخان مثل په انداز شو. ډېر ښه استاد. بل در سره شریکوم چې دا ته وي که د سپینو پیو رود و که اختر د شخان مثل په انداز شو. استاد. او